دا ځوانان د کرونا ضد جنگ کې تر ټولو مهم کردار لوبوي. دا درځان نه بلکې د مردان ميډيکل کمپليکس ملازمین دي. دا بازارونه د ماسکونو روغتون پس یې د خپل هسپتال د عملي لپاره د وایرس نه د بچ کېدو ماسکونه او جامې جوړول پیل کړي دي. مارکیټ کې د سیز ډیر هغه شانتي موجود نه نو مونږ یو ځا سټپ واغسته چې چونکه مونږ د خپل هسپتال سره به مونږ یو هیلپ وکړو د دې مشرانو سره. نو اصل کې دا زمونږ پیلډ نه دی زمونږ دا خو مونږ چې د ولې نه چې داسې یو کار دی چې زمونږ د لاسه کیدی شي نو مونږ به په دې کې د خپلو مشرانو سره یو ملاتړ جوړ شو. نو مونږ لاړو او د ماشینانو بندوبست مو کو بیا لړو د کپړې ماغه شانتي وته راوړې بیا خپل په یو سوچ سمج سره دا ماسک او بیا گاون او د سيزونه مونږ خپل یو ایډیا نه بیا تیار کړل او بیا چې هی ته خو نه یو چې دا تاسو ډیر زبردست جوړ کړی دي. په خېبر پښتونخوا کې ځینی هسپتالونو کې د ډاکټرانو او د عملي لخوا د ماسکونو او د حفاظتي جامو د نشټوالي شکایتونه مخې ته راغلي دي. خو د مردان ميډيکل کمپليکس ډایریکټر وایي چې دوی نه یوازې د خپل عملي لپاره بلکې د نورو ادارو د کارکوونکو لپاره ماسکونه هم جوړوي. دا ما یوازې من ته اجازه نه زما پولیس ته هم اجازه زما اډمنستریشن ته هم اجازه زما نور هسپتالونو ته اجازه زما مطلب چې کوم زین دي الته اجازه نه مونږ ټول ته انیشلی مونږ دونه ماس جوړ کړو چې مونږ ټول ته وکړل. په خېبر پښتونخوا کې د ډي خان نفس مردان کې تر ټولو ډیر 15 د کرونا کیسونه مخې ته راغلي دي. عظمت مشال ریډیو مردان.